آیا پوهیږئ چې ستاسو د ماشومانو د رواني ناروغیو شروع له کومه ځایه کیږي؟ کله چې ماشومان وزیږیږي او ماشومان ستاسو په ماحول کې ستر شي، نسبتا په خوب د پوه شي، نو په دغه وخت کې دغه ماشومان ستاسو د رویې مطابق، یعنې ستاسو د رویې سره سم خپل مغز اغیاریږي د دوی. نو که چیرې د تاسو رویه له دوی سره بده وي، د تاسو رویه کنځلې، بد ورد و سپکوئ او همداشان د دوی تحقیر، چې تر څو د دغه تحقیر په نتیجه کې د دوی خپل ځان ضعیف محسوسوي، یا نورې داسې سپکې سپورې ویل چې ماشومانو ته یې وایئ، تاسو په خپل دغه کې ماحول کې، په خپل کور کې خپلو بچیانو ته، خپلو ورورونو ته، خپلو ورونو ته، دا د ماشومتوب څخه په دوی باندې بد اثرات کوي ان تر هغه پورې چې دغه ماشوم رالوی شي، په ښه او بد پوه شي، 12-14 کلونو ته ورسیږي، نو دوی سره منفي شیان مرګلي کیږي. بعضې وختونه دوی نورو کارونو ته لاس اچوي، داسې یو کارونو ته لاس اچوي چې هغه نشهیي توکو استعمال، غلا کول، د پیسو د لاسته راوړلو یوه طریقه، او یا هم نورې لارې چې دوی هغه حرام یا د انسان د لارې، د انسانیت د لارې خلاف لارې دي، دوی ورته لاس اچوي او هغه بد کارونه شروع کوي. خو مقصد مې دا دی چې د انسانانو یا د ماشومانو د رواني ناروغیو، د خاصتا د ډپریشن د ستونزې اصلي منبع چې شروع کیږي، دا د ماشومتوب څخه شروع کیږي. نو له خپلو ماشومانو سره ښه ګذاره کوئ، هیڅکله هم ورته بد ورد مه وایئ. یو ماشوم په ښه خبره، په ښه رویه، په خوږو خبرو باندې د اصلاح لاره ورته ولټوئ او خوږې خبرې ورته وکوئ. هیڅکله یې مه تحقیروئ، هیڅکله یې مه سپکوئ، تر څو په محفلونو کې، تر څو په پروګرامونو کې، تر څو په نورو غونډو کې دوی وکولی شي چې جرأت پیدا کړي او دغه مغز یې داسې ډول وروزل شي، جوړ شي چې هیڅکله هم د شرم، د خپل ځان د کمبود یا په ځان کې د ضعف احساس ونه کوي او د رواني ناروغیو ښکار نشي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.